رسول الله فرمای حضرت موسی علیہ السلام د الله پاک څخه دومره پوښتنه ورته یا الله دا کافرانو ته داسې ټینګونه ورکړي دي، داسې تیاری او اجازونه دي ورکړي دي، داسې صحتونه دي ورکړي دي، دغه رقم ځایونه دي ورکړي دي، رنګارنګ بنګلي او ځایونه، داسې په مزو کې شپې تېروي، په خوندو کې شپې تېروي، داسې ځایونه دي ورکړي دي. الله تبارک وتعالى حضرت موسی علیہ السلام ته وایي دروازه یې ورته راخلاصه کړه، د دوزخ د دروازو ځای وایي لږ سر ورښکاره کړه. موسی علیہ السلام چې دوزخ ولیدي، سر یې ورښکاره کړي، ماران دي، لړمان دي، اورونه دي، تکلیفونه دي، چې دا یې ولیده. حضرت موسی علیہ السلام الله پاک ته وایي یا الله د هغه ورځې څه چې تا یو سړی پیدا کړی وي کافر، بیا در هغه وخت چې د سور شپېلۍ پټېږي، قیامت راځي چې ټول نعمتونه ورله ورکړي، ستا په عزت و جلال دې زما قسم چې دې ته یوه پلا ورښکاره کړي ټول د دنیا خوندونه دي. نو تکلیفونو باندې خو څوک ګټه کېږي چې د الله په دین کې سړی وګالي، د الله تعالی په دین یې سړی وګالي. نو تکلیفونه خو ګالل غواړي، تېرول غواړي، بیا وروسته څوک پیدا کېږي؟ د الله دیدار، د الله رضا، د الله پاک هغه نعمتونه چې په جنت کې دي، دا بیا هلته پیدا کېږي. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।